و ډیټا انسرټ بسنګ کو په اډ بٹن با کلیک کوم نو زه بیا ډیټا انسرټ کوم نو په اډ ما کلیک کو زه دې صفحه ته رالم نو زه به اوس راځم هم دې صفحه ته انډیکس نور زما کار خلاص شو بس خلاص زه به اوس راځم انډیکس پیج ته بس راځم انډیکس ته نه اډ ریکارډ پیج ته بس راځم او په اډ ریکارډ پیج کې موږ سره دا فارم موجود دی نو موږ لمړی کنیکشن ته ضرورت لرو نو موږ به بره چیک کوو خپل کنیکشن براوړو بل ته راشم پی ایچ پی به سٹارټ کما پی ایچ پی کې ورته مې چې زموږ چا په کار ده نو درته راځم یو کمنټ اچوم ورته لیکم چې انکلود ارڅ سرچ پر روان انکلود کنیکشن ورته لیکو چې موږ ته انکلود کا او په دې کې موږ ته چې انکلود کا db-config.php دا انکلود کا نو چې کار کو او ګورو نو له فارم دې موږ سره فارم کې به موږ چیک کوو دلته به راشم میتھډ به وټاکم میتھډ به موږ چې هغه به موږ سره پوسټ وي او چې کله دا فایل سیف کوم دا ریکارډ چیرته سیف شي نو دا کوډ موږ په دې صفحه کې نه کوو بازار موږ صرف فارم دی چې کله په دې سبمټ کلیک کوم نو زمونږ دا ډیټا لپاره کوډ پی ایچ پی چیرته لیکم نو زه په دې صفحه کې نه لیکم نو زه په دې اکشن کې یو فایل نو یو لینک پاس کوم زه هم چې موږ سره ډي بي په نوم یو مثال د پی ایچ پی په نوم یو فولډر دی په دې کې موږ سره یو فایل دی د insert.php په نوم باندې دلته بلاړ شي موږ سو وی خو وخت چې ها ما ټول کار دغه زیاته دی تاسو فارم بسنګ یو بزنه بل ځای لګي ما ورته وی چې ځکه دا فارم سبمټ کوم نو په دې صفحه کې ما ورته کوډ نه دی لیکل کوډ به چیرته لیکل ما سره پی ایچ پی په نوم یو فولډر دی په دې فولډر کې insert.php په نوم موږ سره یو بل فایل دی په دې کې ما د انسرشن لپاره کوډ لیکل او دا فولډر او دا دغه بزوس کریټ کوم تر راځم نیو فولډر اخلم او نوم ولور کوم چې پی ایچ پی او په دې پی ایچ پی کې دلته یو نیو فایل کریټ کوم نوم ولور کوم چې insert.php اوس هغه ریکوست به چیرته راځي دلته چې کله فارم سبمټ کوم ریکوست به چیرته راځي دې صفحې ته راځي او دلته به موږ دا ریکوست پروسس کوو او دا ولی کوو مخکې تاسو ډیر شان نیوي ګوره نو د دې کار لپاره ضرور دا چې هر یو انپټ باید یو نوم ولري نو دلته زه نوم ورکوم نیم دلته به نوم ورکوم اف نیم او دلته به نوم ورکوم ایج او دلته به نوم ورکوم چې سیټي نو مخکې دې چې موږ ډیټا حالت انسرټ کوم باید د دې سیټي نه ډیټا راو باسو دلته باید موږ د سیټي ډیټا شو کو نو موږ خو د ډیټا راوستلو کوډ الریډي په دې انډیکس کې کړی نو دغه څه کې بیا زه د کاپی او پیسټ نه استفاده کوم مخکې پروژه کې نو بیا تاسو په دې باندې ګیله نه کوئ نو زه به دا کوډ دغه څه کاپی کوم دا کوډ نه صرف دغه کوډ کاپی کوم دا مې دغه څه کاپی کړو راځم اډ ریکارډ په اډ ریکارډ کې دلته پیسټ کوم او دلته چې کوم سلیکټ آل فرام سټوډنټس دی دې په ځای کوم چې سټیز او دا نور کوډ ټی ډیلیټ کوم دا مې وکړو دا زم بیرته انډیکس ته لاندې راځم او دا چې کوم ما دا شروع کړم دا بس دې زم دغه څه کاپی کړم کاپی کول نو راځم چې ته اډ ریکارډ ته اډ ریکارډ دې اپشن نه لاندې دلته پیسټ کوم پیسټ میکو اوس راځم بیرته انډیکس ته انډیکس کې بیا دا کوډ کاپی کوم صرف پی ایچ پی ته وړم ښه اول راځم پیسټ کوم پیسټ میکو اوس ګوره څه کوم نو دا پیسټ کو دا پی ایچ پی ته ختموم دواړه به یو پی ایچ پی شي بس دواړه موږ سره یو پی ایچ پی شو او زه به دا لیک شاته کوم یوازې دا نه دا برم شاته کوم سره ښه اوس ګوره دا زموږ اف کنډیشن دی دلته شروع دی دلته ختم دی نو زه به دا دواړه هم شاته کوم اوس نو دا اف کنډیشن دلته شروع له ختم ایلس کې موږ دا لیکل نو په ایلس کې به دا شی کوم دا چې کوم ما h4 اخیسته په ځای په اپشن لیکم په اپشن کې به موږ ته وی چې نو ریکارډ فاوند او دا وایل لوپ کې به چې ما ریزلټ نور هر څه صحیح دي ډیټا نور هر څه صحیح دي بره بس هم دغه ویریبل سره سم دغه دي کنیکشن هر څه صحیح دي بس دلته دا دی چې په دې وایل لوپ کې بس دا کوډ کاپی کوم دا یو او دلته به پیسټ کوم اپشن کې به موږ سره په ویلیو کې شي راځي په ویلیو کې به موږ سره رو راځي او درو څخه به آی ډی راځي د سیټ آی ډی بدل تر راځي او هغه آی ډی هغه سی آی ډی دا کله تاسو راشي ډیټابیس کې او بیا راشي سیټي سره په دې کې موږ سره سی آی ډی دا ګوره سی آی ډی نو ډبل ته موږ سره شو شي او نو می چې ده نو دا لري کومه ورته ما چې د موږ سره چې هغه بس موږ سره رو دا او پرو کې به موږ سره سیټي نیم شو شي یعنی دا شی به شو شي چې راځي ما سفر لوډ کړم او زه د اخلاص کوم نو ګوره هماغه ډیټا د موږ سره راغله نو بس دا شی هم شو اوس ډیټا انسرټ کول دي او ډیټا چیرته انسرټ کولی په دې صفحه کې زه لمړی تاسو ته خیم چې کله دې صفحې ته راځو نو دا به پی ایچ پی سٹارټ کوم پی ایچ پی می سٹارټ کو دنه راغلم دنه راتلو سره چې کوم تاسو ته پرنٹ آر کې خیمه چې خیمه پوسټ خیمه موږ ته ریکوست دلته راځي کنه راځي
پوسټ مې ورواچو اوس ګورې ول زه فارم دلته چې کومه دلته ډکوم لیکم چې دا نوم دی دا پلار نوم دی دا او ایج دی دغه اډ ریکارډ مې کلیک کو نو زه چیرته لاندړم ولې لاندړم اوس به وګورو نو ما ورته ویل دي چې مونږ به دې ساحه ته راوړي او بټن مې چیرته اخیسته بټن مې فارم نه باندې اخیسته بټن خلک فارم کې دنه اخلي صفه به یو ځل ریلوډ کما ډیټا به ورواچوم ډیټا چول نور څه بزراشم ایج به ورته والم کلک اډ ریکارډ نو ګوره ډیټا ما په بل صفه ګوره چیرته والاړم insert.php کې او ما ته ریکارډ لاس ته راغی نیم فادر نیم ایج ټول ما ته لاس ته راغی بس همدا خو زمونږ په کارو نو دلته چې دا کوم کنیکشن ما راوړی دی دا دې هم دلته وي خو د دې یو کاپي به زه دې نه وړم دینه به یو کاپي خو دینه یو کاپي باید زه وېسم دلته انسرټ ته او دلته به پیسټ کوم اوس د انسرټ کوډ دلته لیکو د انسرشن چې کوم کوډ دغه لیکو دلته لیکم چې سکويل او سکیل کې لیکم چې انسرټ انټو ټیبل نوم چې سټوډنټس دی صحیح شو او سټوډنټس موږ ته ټیبل نوم دی نو موږ سره چې کوم کالمونه دی هغه به موږ لیکو او ویلیوز به موږ په دې کې لیکو بس خلاص کالمونه موږ سره چي دي نیم دی اف نیم دی ایج دی او ټی ټی دا ویلیوز کوم چې ناراضي نو د وځي ویریبلز کریټ کوم لیکم چې نیم او نیم ته چې کوم ډیټا راځي هغه موږ سره پوسټ او په پوسټ کې چې کوم نیم د دې ناراضي کاپی پیسټ اف نیم دلته راځم چې دا موږ سره اف نیم دی کاپی پیسټ ایج نو دلته راځم دواړه انتخابوم ایج ته اړوم صحیح شو او کاپی پیسټ سټی دی نو دا دواړه انتخابوم مطلب چې سټی دا موږ سره سټی شو نو دا ویریبلز ما را واخیستو دلته راشم نو سټی صحیح شو نو اوس پدې کې بلمړی چې راځي نیم راځي نیم ورچار نو لمړی به دا چو بیا به دا علامه چو بیا به موږ نیم لیکو بس پدې مې په کوی کړي بیا نه ویم دلته به دا چو بیا به دا علامه چو پدې به اف نیم ویم او دا د صرف دا چو د هغه موږ سره ایج نو به ایج راشي او بیا هم صرف دا علامه چو پدې کې ورته چې موږ ته سټی راکړه نو دا کیوري خو ماولي ګلداران کول غواړي نوران کول په پورته لیکم چې مای سکولای کیوري او کیوري کې ورته چې لمړی کنیکشن او بیا چې د موږ سره سکويل پاس کا دا چې رن شي یا به موږ لا ټول راکې ګران نشي موږ لا فالس راکې دا د اف کنډیشن کې لیکم اف کا چیرته دا رن شو نو دنه براشي اوس بس کو چې کله دنه راغلی نو ما به د دې نه بیرته ولېږي چیرته انډیکس پیج ته نو لیکه چې هډر نو هډر کې ولېږي چې لوکیشن کې ورته چې موږ چیرته ولېږه نو موږ به انډیکس ته ولېږي موږ به دې ساحه ته راځو ګوره ول دې ساحه ته نو زه به دا کوډ دغه څه کاپی کړم او لبه پیسټ کړم index.php ورته ولیکم کوم نه لیکه تاسو خلاصي کې مشکل نشته ځکه په صفحه کې موږ سره انډیکس لاته او کنو بیا موږ سره شي بس کنو بس یي خامخای مړه هیڅ ملي خامخای څنګه بني لار بمزي نو وس دا شی ما دغه څکړو صفحه مې ته ساده کړه اډ ریکارډ تراغلم ریکارډ چې مې اډ تراله ماته چې نو مثال خبرې دا شی شو فادر نیم چې دا شی شو مثال خبرې ایج چې ده هغه مونږ سره دوغمره شو سټي مونږ سره جلال آباد شو اډ ریکارډ مې کلیک کو نو مونږ ته ایرر راغی مونږ ته څه وی ایرر مونږ ته ایرر وی دا کوم فایل ته انکلود کړل ډي بي کنفیګ پدې نو وینه فایل شته نه فولډر شته رښتیا وی مونږ ویلې مونږ چرته ولاړیو فلحال مونږ پدې فولډر کې دنه نه ولاړیو او مونږ دې ته ویلې ده چې مونږ سره یو فایل ډي بي config.php په نوم دا راوغله نو پدې فولډر کې دا فایل نشته کنده د دې فولډر نه باندې ده نو دا ورته چې یو فولډر د باندې وځه نو مطلب د PHP فولډر نه د باندې وځه دلته موږ سره موجود دی اوس راشي سفری لوډ کا انټر پرس کا ستا ریکارډ اډ شو د جمال ناصر په نوم باندې راغلی اوس راشه اډ ریکارډ کلیک کا ولیکه مثال خبرې احسان الله دی دلته راځم پلان نو مثال خبرې خان دی ایج چې د موږ سره 34 دی سټي چې د هغه هرات دی اډ ریکارډ تاسو سره اډ شو نو دا هغه طریقه ده چې موږ کولای شو مختلفو فایلونو په استفادې سره دغه کارونه سرته ورسوو